اولنی مسله کورواله په دې ټولو کې چې کوم زورور خبره هغه د کورواله. یو سړی دی رمضان نه علاوه روزه نیولې ده او کورواله وکړو په دې څه دي روزه ماتې شو خو هغه کفاره به نشته. دا کفاره وجه هغه د رمضان د میاشت بې عزتي کول دي. نو چا چې کورواله وکړو د خپلې ښځې سره ښه په اختیار او قصد سره وکړو او کورواله وشو، کورواله مطلب کورواله، نو د روزه فاسده شو. که منی راووته او که راونه وته دا مسله مې یاده ساتي. که دا ښځه ورسره شریکه یو رضا یې وي نو بیا خو هغه هم په دې کار کې د ده سره شریکه ده، او که ده پې زور زبردستي کړي نو بیا په هغې باندې څه هغې باندې بیا څه نشته. بله مسله چې دې سره تعلق ساتي هغه مدي د سپینې اوبه وته د شهوت د خبرو سره، نو صحیح خبره ده چې دې سره روژه نه فاسدي، دې سره روژه نه فاسدي. یو بله مسله چې دې سره تعلق ساتي د روژې په حالاتو کې خپلې ښځې ته داسې نږدې کېده بغیر د کوروالي نه. دې ته کوروالی نه وایي ښځه ښکلول یا ښځه خاوند د یو بل سره هسې د مینه محبت هغه مقدمات او هغه اعمال هغه په دې کې نه راځي، صرف کوروالی منع. خو په شرط د دې چې خپل شهوتو ته معلومي چې ځان کنټرولولی شم او که نه شم. عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې د روژې په خوله ښکلولې او بیا عایشه رضی الله عنها دا ووایي په تاسو کې څوک دی چې خپل شهوت داسې کنټرول ساتي لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم ساتو. نو ځان ته به ګورې که ستا په ځان باندې یری که زه دې ښځې ته نږدې شم او ښکلوم یا بل څه کومه نو کیدای شي چې د هغې د لاسه کوروالی وکړم نو بیا مه کوه. او که تا ته په ځان باندې یقیني چې نه کوم کوروالی او ځان په کنټرول کې ساتلی شم نو بیا کولی شي دې کې څه حرج نشته.